اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د لوی او بخښونکي مهربانه رب په نامه نو غواړم چې د مایکروسافټ وینډوز لس بشپړ تحقیق کول باندې پیل وکړم. یولسم درس دی. ورډپیډ پروګرام تعریف، د خلاصولو او بندولو طریقې. اول تعریف کې نه وروسته مختلفې. Definition of WordPad program. WordPad program is the primary program of Windows which is used for formatting text editing. WordPad program د وینډوز له هغه پروګرام څخه عبارت دی کوم چې ډیزاین رنګه لیکنو او په هغه کې تغییر یعنې بدلون راوستلو لپاره استعمالیږي. نوټپیډ پروګرام کې لپاره راځو. نوټپیډ پروګرام کې تو لیکنه کړای شوه، فونټونه یې تغییرولی شول، خو هغه فونټونه ځکه فونټونه نه پکې، هغه مشخص فونټونه پکې. دا ورډپیډ چې دی د نوټپیډ په نسبت لږ پرمختللی دی چې په دغه ورډپیډ پروګرام کې فونټونه تغییرولی شي، فونټونه پکې اضافه کولی شي او لیکنې ته رنګ ورکولی شي او دا تغییر تبدیل پکې راوستلی شي که نه، نسبت نوټپیډ ته خو نورو پروګرامونو ته نه. اوس څوک وایي نو دا ورډ پروګرام دی که نه، د دې د نوټپیډ مخکې فرق سره شو. فرق دا دی چې دا هغه نسبت نوټپیډ ته پرمختللی دی او زیات غږ لري، اپشن لري، خو نسبت هغه چې ورډ پروګرام چې دی دا بیا کم اپشن لري ځکه دا ساده پروګرام دی. نوټپیډ ساده پروګرام دی. ورډپیډ په نوټپیډ پروګرام کې په لیکنې د رنګ نشو ورکولی، فونټونه یې تغییرولی شول خو ټول نه، او لیکنې د ساز ورکولی شو، سټایل یې بدلولی شو خو دومره نه. خو دا ځای کې په د ورډپیډ کې چې دی ته لیکنې ته رنګ ورکولی شي، فونټونه بدلولی شي، سټایل یې بدلولی شي او داسې نور. خو لکه څه رقم ته چې ته په د ورډ پروګرام کې کوم ډیزاین پکې که نه، چې مثال مو دا اوس دا ډیفینیشن اف ورډپیډ پروګرام دا هغه په یوه زاویه باندې لیکنه ته هغه یا بل څه پکې هغه رنګ دغه هغه بیکګراونډ ته رنګ ورته نشو پرې کړی، دا دومره پرمختللی نه دی. نوټپیډ فایل ته ډاکومنټ وایي. په امریکا طرف چې کله دا نوټپیډ کې کوم فایل څه کولو مخته موضوع ورشي وبې لیکل سټریک ډاټ ټي ایکس ټي نوم د سوري کلو. ورډپیډ پروګرام چې ته نوم ورنه کوې نیم کې چې کله ورکوې ډاکومنټ وي. د ورډپیډ پروګرام فقط ډاکومنټ لیکي، د ورډ پروګرام ته ډاکومنټ لیکي. خو دا ورډپیډ پروګرام د ورډپیډ پروګرام فایل څه دی؟ ورډپیډ پروګرام فایل دا د ورډ پروګرام فایل د ورډپیډ پروګرام ته وړای شي، د ورډ پروګرام چې د ورډپیډ پروګرام فایل ورډ پروګرام ته وړای شي، خو نوټپیډ پروګرام د ورډ پروګرام هغه ته وړای شي، خو د نوټپیډ پروګرام چې دی هغه فایل کې نشي خلاصولی. ورډپیډ پروګرام د خلاصولو طریقې په لاندې ډول دي. سٹارټ مینو، وینډوز اکسیسریز، ورډپیډ. دویم سرچ باکس، ټایپ ورډپیډ. دریمه طریقه رن ټایپ ورډپیډ، رن ټایپ رایټ. مثال په د سرچ باکس کې کته چې ته هغه ته ولیکې رایټ فور رایټ نه خلاصوي، خو په رن کې بیا دا اصول نه مري. خو څلورمه طریقه شارټکټ کی. اوس اول نه سٹارټ بٹن، سٹارټ مینو کې وینډوز اکسیسریز ترڅم د وینډوز اکسیسریز چې کله درکړي دا ځکه کې وینډوز اکسیسریز بیا هغه دغه ډراپ ډاون بټن باندې کلیک کړم، بیا ارسم تاسو کې به ورډپیډ موجود وي. دویمه طریقه سرچ باکس، په داسې کې ته لیکم ورډپیډ ودلیکلو دوه ټکي ولګي بیا پیدا کوي داسې پروګرام ته وایي کلیک وکړي. دا دویمه طریقه. دریمه طریقه رن مو ته تخیلي وي چې د سټارټ بټن په رایټ کلیک وکړئ، رن داسې نه وتلی شي په شارټکټ کې ما تخیلي وه. اوس داسې کې ته لیکم ورډپیډ
بیا خلاصوي دا هغه نوم بیا راکړه ورته لیکې خاص کې موږ مختلف کړی وو که داسې ولیکو چې رایټ به دا طریقه راوي رایټ بیا به چې اوکې دا هغه درې طریقې څلورمه طریقه شارټکټ کی دو स्टार्ट बटन स्टार्ट मेनू विंडोज एक्सेसरीज ड्रॉप डाउन बटन वर्डपैड राइट क्लिक मोर ओपन फाइल लोकेशन राइट क्लिक ओपन फाइल लोकेशन फाइल लोकेशन थे دا فایل انتخاب آوي که نه که کوم فایل ته پیدا کوي شارټکټ کوي ډایرکټ دغه انتخاب وي دا مخکې نه بیا به دغه فایل ورډپیډ میں رائٹ کلک نے بعد یا پراپرٹیز آتا ہوں پراپرٹیز کی جنرل دا جنرل نه ورله شارټکټ تا ته چې وروړی دا کوم کې په اپشن در کړی وي شارټکټ کیز ودا خالی خنا کې دی چې دا ودا د کومې ته ودی کې کوم خط جوړ کوي کنه اول ودا نن وي چې وینځه ودا شي یا که کنټرول دی باندې وو که آرت باندې کنه جار بٹن دی والو په کیبورډ کې تخیم تاسو کو ودرې کې دا کنسول ور دي जो कंट्रोल का कंट्रोल دی باندې وو آرت په لته او دا ویني دا کې دا خاص کیبورډ چې دی کنه کله کمپیوټر کې دا کیبورډ یا بل وي آکه کنټرول دی باندې یا آرت په ډایرکټ د انتخاب کیږي که آرت باندې یا کنټرول په ډایرکټ د خو دا سکرین کیبورډ کې یو خبره شته کنه چې ته کنټرول با پریس کوي کنټرول کنه ویني دې کورو چې هغه ته آرت ډایرکټ انتخاب دی ویني آکه ډایرکټ انتخاب دی ودا देखें कि तो खर पर किम खर जो तो था भाई मिसाल वो से करा थी उस दिन अप्लाई बिया ओके तो ना वो पर खा दे उस कंट्रोल आल्ट कदा आल्ट कंट्रोल सब तो वो वा खबर दो कदा दे वालो नी कबे दावनी को खबर दो اول आल्ट प्रेस को بیا कंट्रोल कदे اول दे कंट्रोल प्रेस को بیا आल्ट की खबर न दो चाहे बिसा डबल दो सर नसी ودनी वो डी वो शॉर्टकट डी वा kana इधर प्रोग्राम लगन सी उसकी नहीं जो खोसी हो तो कि जैसे बोल दी बोल सकी बस आल्ट कंट्रोल बल खबर को मिसाल जेड को जेड अप्लाई ओके उसने ना वजन उस कंट्रोल आल्ट प्लस जेड यानी कंट्रोल आल्ट प्लस जेड دا چې کوم خراب ونه خوري یاد کې ویډیو دوام چې وشه نه نه لیکل ویګا دا باندې چې دا شارټکټ کې موجوده ده دا چې موجوده وي نو خوري هو فورفیټ کې لاندې پروګرامونه یعنی اپشنې شامل دي لومړی ټایټل بار دویم کیپشن اور کنټرول دریم क्विक एक्सेस टूल बार څلورم نیویګیشن بٹن پنځم فایل مینو होम टेप वेब टेप रिबन्स पैनल और ग्रुप स्पेगम स्टेटस बार वाम स्क्रोल बार वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल हाँ वो संभाली जगह पे बैठी है
دوستان په دغه سری بحث کوم ورډ پیډ چې ورډ پیډ کې ولې کې کنه کې چې مالي په دغه د منیو کې تاسو کوم دوا درې خبر کوي دا کې ته لیکي دا کې تاسو دې نه ورډ پیډ دا کې نه ورډ پیډ ته کلیک کوم نو پروګرام سوي په دغه دې نه تر دې د پره دې تاسو یې کویک اکسس ټول بار کویک اکسس ټول بار معنا څه مختلف څه کنه کویک تیست یې کنه یو کوم په دې ځای تاسو سره کوي لکه کوم ته د منو نه کړای شي په بل ځای کې چې دا کویک اکسس ټول بار کې اپشن ته زوم دې پر اټ کې ته لاړ په هغه کې کلیک وکړه په کوم وخت کې په سکرینونو کې کول ته کنه دغه دې پرې دا کویک اکسس ټول بار دا پسې د خاخ دا بٹن چې دی ته نیویګیشن بٹن یې دا د دې پر دی کنه خلاصولو دې هغه ته مکمل دا لاین من تر دغه دی پرې دې ته ټایټل بار یې دې تر دې پر دغه درو بٹن ته کلیک کریپشن اور ایکسس ته خو دې در بٹن کریپشن ایکسس دوه نه کریپشن ایکسس دې نه تر دې په دې پټه ته ویني دې ته چې مینو بار یا مینو بار په دغه قسمه مینو څه په دې نوټیفیکیشن کې مینو ګون چولوسته مینو لکه فعال مینو هم مینو وی مینو کنه خو دې کې به تغیر شوی دی لومړی دې ته فایل مینو دې ته چې و لیست په شکل سره جوړ شوی دی بیا دا پکې ماندا یو هم دی بل ویو دی اته به هي د هم ټیب دې ته چې هم ټیب دا ویني دا به دې نه تر دې پرې صحیح ته دې ته ریبن یې ریبن لګوي ونه پټه دا ته ریبن یې بیا دې کې نه 10 کمانډ کړې وی کلیپ بارد دې نه تر دې پرې ورخه ته فینل یا ګروپ فینل خو لګوي ونه پټ نشته کنه فینل یا ګروپ دا بده کې دا فینل یا ګروپ کې دا اپشن دی دغه اپشنونو مجموعه ته بیا صحیح ګروپ یا پینل دا لکلیبار ګروپ یا کلیبار پینل په دې باندې ترتیب فونټ بده کې داخل کې تر دغه پرې د سمره اپشن دی دغه مجموعه ته صحیح پینل یا ګروپ دا دریم پاراګراف دې نه تر دغه پرې د سمره اپشن کې موجود دي دغه مجموعه ته پاراګراف یې ګروپ یا پینل دې نه تر دغه پرې صحیح ته اسمه دا اپشن موجود دي دې دا انسرټ پینل یا ګروپ یې دې نه تر دغه پرې صحیح ته دا کوم انتخاب شو دا ایډیټینګ پینل یا ګروپ یې ته رولر خط کش دې نه دا څخه اسمه دا فیج دی دې ته چې ډراوینګ ایریا د لیکلو څخه پیدا دي کې دې ته یې کنه دې نه تر دې وخت تر دې پورې کنه دا مختلف ته چې دا غوښتل لري کې ته چې سټیټس بار
دا خپله زومینګ اپشن دی. زومینګ اپشنو کې یو دی ماینس یا منفي دی، بل دی مثبت. دا که چېرته دې ماینس او مثبت سره کوم د صفحه چې زومینګ کړي د 10% په ذریعه باندې زومینګ کې نږدې کېږي یا وریا کېږي یا څه رقم ده. خو که چېرته په دې باندې کلیک وکړم د صفحه به د 10% په اندازه کوچنی شي. بیا کلیک کړم دلته د فیصدي کمیږي که نه. وینې که چېرته زه په دغه مثبت باندې کلیک وکړم دا بټن باندې نو 10% په اندازه صفحه لویږي. بیا دې ته چې سلایډ بټن سلایډ ښویېدونکی دی که نه، دا بیا اپشنونو دی. څه رقم ده ته په خپله هغه صفحه زوم ده کوچنی کولی شي لوی کولی شي که نه. تو ته کوم داسې انټرول نه ټاکي چې 10% یا 100% که نه، په خپله هغه چې څومره زیاتوي کموي. که بیا چېرته په دغې بټن کلیک وکړو دا بیا هغه 10% د برابروي، یعنې 10% په اندازه. خب ویني دینی دغه ته یې چې هوريزونټل سکرول بار یعنی افقي سکرول بار هو دا که بل چې راشي ته عمودي سکرول بار چې کله لیکنه پکې راشي هغه پکې چې کله مې عملي کول غواړم پکې هم لکه اوس لیکنه کوم ته درم پاتې خلک وي. دا در کپی کوم کنټرول ا کاپی دغه ورډ پروګرام کې پیسټ کوم. بدل دو چې لیکنه سره دا لیکنه چې کله لیکنه پکې دي ته چې افقي سکرول بار خو ته عمودي سکرول بار. بیا مې دا مخ خبره ته وکړه بله دغه بټن ته چې ډاون بټن اپ سمونه چې دغه صفحه چې ته دا بټن کلیک کوې صفحه لوندې وري د کوم سکرول چې دی دا پورته شي. د بل چې دی دا بټن چې وایي دا صفحه پورته شي دا سکرول لوندې شي. په دې معنی دا په هغه طریقه باندې لکه څرنګه چې چاپ ورکړي دا ښي چپ طرف ته کوږي. دا که چېرته ته د چپ طرف ته کلیک کړې د صفحه چې دو ښي طرف ته ځي. دا بټن ته وایي د صفحه چې دو ښي طرف ته روانه دو سکرول په چپ طرف ته دی. دا برعکس خبره ده کله چې دغه ته چپ طرف ته د ښي طرف ته د صفحه سکرول دی د صفحه په چپ طرف ته روانوي. خو دا نیویګیشن بټن دی که نه دا یو دا نیویګیشن بټن دا مې چې کله ته کلیک وکړې ته غواړې دغه سره مثال نره اپشن ورته پکار شي. زه غواړم چې مثال په ذات کې مته ته سینډ ایمیل اپشن راشي پکې څه پکار شي کویک پرنټ ته راشي. غواړې چې مثال د کویک پرنټ ته نه راشي کوم نه غواړې د خلک چک لري که چک ته ولګولو خو اپشن راشي که چک ته اپشن نه راځي دا وظیفه ده. خو بل دا نیویګیشن بټن مې ته وښایي که نه دا کې به درې بټن دي چې ورته مینیمایز یې مینیمایز ته چې مینیمایز ته چې میکزیمایز او ریسټور ته چې کلوز. مینیمایز دا معنی چې صفحه سترګو نه پناه کوي. ویني صفحه چې دو کنه چې دغه ایکن موجوده وي دغه موجوده وي دا خو سترګو نه پناه وي. کله چې کلیک وکړې صفحه خلاص شي او دا کې کله دا ریسټور بټن چې وته لګي دا داس کې ته میکزیمایز پر نه ښایي چې کله ریسټور کلیک کې ریسټور سره دا کې دا صفحه وینډو کړو شي دا وینډوز خلاص شي کنه. بیا چې کله په دې کې غو درېږي دا کې بیا میکزیمایز سمانه صفحه پراخه کا کلوز باندې خو د صفحه بندول پرې خای دا ډاکومنټ چې باندې صفحه نه بلکې ډاکومنټ خو دا درې اپشن په کوم ډاکومنټ پر ارتباط لري. ډاکومنټ به مینیمایز کوي سترګو بند کوي ریسټور کوي میکزیمایز کوي بندوي. بل دې بټن ته کنه
لکه هر پروګرام چې ته کمپیوټر انسټالوې که دا په دې کونج کې یو لوګو ارسي د هغې پروګرام مربوط یو لوګو موجود وي دا په د ورډپیډ پروګرام لوګو دی که دا باندې راټ کلیک وکړې دا کې هغه درې اپشن دی ریسټور چې په ریسټور کلیک وکړې صفحه به داسې خلاصول شي یوه وینډو کلوز شي بیا چې په دغه هغه باندې ودرېږئ مو مخته درس کې ما ته ووایي که نه چې یو مو ریسایز دا هغه که چېرته صفحه په داسې حالت کې وي دا دوه اپشن په کور نه کوي نو مو کور کوي نو سایز کور کوي دا وخت کور کوي چې کله دغه صفحه ته ریسټور کوي په ریسټور چې کله کلیک وکړئ نو په دغه وخت کې به دغه دوه اپشن فعال شوي چې کله دا کلیک وکړئ روبه شي دا وینئ صفحه نه لري که دا د سایز وظیفه ده دا خو مو وظیفه ده که نه مو دپاره نو صفحه دلیوري نه یې دلیوري وینئ لکه نه یې ښي طرف ته وړي نه یې چپ طرف ته وړي نه یې لوندې وړي خو مقصد چې فول دې پټۍ ته څه وړي صفحه به طرف ته ولاړ شي وینئ دا وظیفه ده بل دغه سایز هغه وظیفه ده چې کله به د سایز باندې کلیک وکړئ سایز دا دویم وظیفه د سایز وه دا وینئ و دا کې زه ویلوډم راټ کلیک مې کړی دی که نه اوس دغه څلور طرفه که راټ طرف ته وځم ښي طرف ته که چپ طرف ته وځم که نه که فوس مثال ټاپ طرف ته سم یا لوندې طرف ته سم که نه خو یې صفحې نه په هر طرف ته زه ووځم دا کلیک چې نیولی وي صفحه لویږي کوچنۍ کېږي دا وظیفه که بیا دې پرېښولو بیا هغه وظیفه نه اجرا کوي بېرته ورته بیا هغې اپشن ته ورځئ بیا هغې اپشن ته بیا ورځئ هغه به ورولې هغې نه بعد وایي نه د چپ طرف ته صفحه لوی شي د شکل سره وري د دې وظیفه وه خو بیا په دا کې مینیمایز میکزیمایز شامل ته تشریح کړل او دا بټن خو آل دا چې کله کمپیوټر ته د صفحه بندوي دا اوس نه دی دا بټن دا کلوز کې دی موضوع کې دی خو اوس دریم دا کې یوه دا موضوع ده د ورډپیډ پروګرام د بندول طریقې په لاندې ډول دي د ورډپیډ پروګرام سره ودمنتي دي لومړۍ طریقه د ټایټل بټن لیفټ کلیک کلوز دویمه طریقه فایل مینو ایگزیټ دریمه طریقه آر پلس F4 څلورمه طریقه ایکس خدای واه عملي موږي پروګرام لزوم په دغه باندې رائټ کلیک کلوز دا به یوه طریقه دویمه طریقه لومړۍ طریقه فایل مینو په دې باندې رائټ کلیک وکړئ روبوټ ایگزیټ دا یې چې تو مکمل ډاکومنټ بندوي خو فایل مینو ایگزیټ مکمل پروګرام بند کړو دریمه څلورمه طریقه کلوز ته چې کله دا بټن چې کلیک وکړئ نو مکمل صفحه باندې څلورمه طریقه وشي یا آر دا بټن کیبورډ کې ته وښیم ریکارډ کړ او اس پی دا کیبورډ کې به صفحه کې ویلوډ وي خو آلټ वो पर बाटने अवर वो F1 प्रेस के हो स्क्रीन कीबोर्ड के हो दगा से ना पे के ना बात अल्ट प्रेस के F4 सब खबर डायरेक्ट बाहर नंतर दास बासी हो